السلام علیکم ګرانو کتونکو د املا د لیکچرو چې کومه سلسله وه هغه مخ په وړاندې بیا یو څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ ابتدا کې ویلي وو چې د پښتو 15 یېګانې دي د مختلفو 15 اوازونو دپاره د یې مختلف 15 فونیمز جوړ شوي دي په هغه اوازونو کې لږ لږ فرقونه دي د دغه فرقونو څه لږ شان وضاحت او د یېګانو نامې او د دې د استعمال په اړه باندې دا ویډیو نن کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ سره په پښتو کې 15 یېګانې دي چې ما په دې بورډ باندې لیکلي دي د کړومبی یې ده معروفه یې چې د دې شکل دا دی دویمه یې ده مخصوصه یې چې د دې شکل دا شان دی معروفې یې ته دوه څنګ په څنګ ټکي وي او مخصوصې یې ته دوه لاندې باندې ټکي لګولی شي دغسې د تانیس یې ده چې شکل یې نور هماغسې دی دې ته څه قسمه ټکي نه وي خو د یې په آخر کې په انتها کې یو کش وي یو لکی شان د دې وتي وي دغسې د امر یې ده چې د یې د پاسه حمزه کولی شي او مجهوله یې چې موږ ته پرته یې وایو اول دا واضحه کوو چې د دې نومونه ولې دا دي معروف یې ته معروفه یې ځکه وایي چې معروف د عرف نه وتی دی عرف پیژنګلی ته وایي او دا یې چې دا پیژندلې یې ده په دې اساس په دې نسبت چې دا یې موږ د قرآن حکیم نه اخیستې ده او قرآن حکیم د دنیا معروف ترین کتاب دی پیژندلی کتاب دی دویمه یې مخصوصه یې ده مخصوصه زموږ خاص یې ده دا دلته نورو ژبو سره دا یې نشته د دې استعمال شته په اردو کې هم شته خو د دې کم شکل چې کم دی هغه نورو سره نشته موږ سره د دې خپل شکل دی نو په دې بنیاد موږ دې ته مخصوصه یې وایو دغسې د تانیس یې چې ده نو دې ته موږ د تانیس یې ځکه وایو چې دا په هغه ټکو کې استعمالیږي کوم ټکي چې مونث دي دې کې به کله هم دا یې به کله هم داسې ځای کې نه استعمالیږي چې هغه ټکی په خپل مزاج کې که هغه جاندار سره تعلق ساتي که غیر جاندار سره خو هغه به مونث ټکی وي دغسې د امر یې ده چې کله مونږ حکم کوو نو هغه وخت کې دا یې استعمالو خو دا به زه وضاحت کوم چې د حکم نه سوا یو کیس داسې هم دی چې دا یې په ریکویسټ کې هم استعمالیږي په درخواست کې هم استعمالیږي د مجهوله یې چې دا نو مجهول د جهل نه وتی ټکی دی او جهل مجهول ناپېژنګلو ته وایي چونکې دا یې په عربی کې نشته په قرآن کې نشته نو د دغې وجې نه چې کوم دی دې ته مجهوله یې ویلی شوې ده چې د هغوی دپاره دا مجهوله ده چونکې زموږ سکرپټ زموږ املا ټوله عربي ده اوس دا یېګانې چې دي نو یو حرف چې دی موږ سره په دریو ځایونو کې استعمالیږي په سټارټ کې ما ورته پیل لیکلی دی په منظومانه کې میډ ورته مونږ وایو په انګریزی کې او دغسې په آخر کې چې مونږ ورته انتها وایو اینډ ورته وایو نو یو ټکی په دې درې ځایونو کې استعمالیږي اول مونږ معروف یې له راځو معروفه یې که مونږ په سټارټ کې استعمالو داسې لکه مونږ سره د پښتو یو ټکی دی یون یون مونږ څه ته وایو رفتار تګ مزل نو دا یې دلته استعمالیږي دا شان اوس د دې اواز که مونږ محسوسو چې د دې اواز دلته څنګه دی که مونږ د یون ټکی په انګریزی کې ولیکو که نه لکه مثلا مونږ به ولیکو YOON یون نو د دې ابتدایي اواز د پوهې دپاره مونږ ویلی شو چې د انګریزی د وایي نه شروع کیږي دغسې همدا یې چې کله مونږ د ټکي په منځ کې استعمالو لکه سیند زموږ د پښتو ټکی دی یا سیمه زموږ د پښتو ټکی دی د سیند که مونږ په انګریزی کې ولیکو که نه لکه SEEND مونږ به داسې ولیکو چې سیند داسې دی نو تاسو دلته اواز محسوس کوئ یا سیمه ده SEEMA سیمه دې ته به مونږ سیمه ووایو نو د دې اواز په منځ کې چې دی د ډبل ای په شان دی د ډبل ای اواز دی ټیک شو جی په ابتدا کې د وای په شان اواز دی او په منځ کې د ډبل ای په شان اواز دی سیند یا سیما یا نور داسې ډیر ټکي دي چې هلته کله اواز ګرانو کتونکو ای اواز چې چېرته راغو ای په منځ کې نو دا یې به لګو چې دوه څنګ په څنګ ټکي وي پکې د دې شکل په منځ کې داسې دی په اینډ کې او په میډ کې په منظومانه کې او په آخر کې به دې کې ای ډبل ای اواز راځي سړي ټیک شوه یا لرګي یا تبرګي یا مطلب نور داسې زمري تاسو که دلته محسوس کوي نو دا یې په جمع مذکر کې استعمالیږي په اختتام کې چې کله استعمالیږي په جمع مذکر ټکو کې استعمالیږي لکه لرګي سړي زمري چیلی وغیره 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 داسې ډیر ټکي کیدی شي چې په هغې کې دا یې استعمالیږي
دویمه یې مخصوصه یې ده په ابتدا کې دا یې بالکل نه استعمالیږي دې ته ما کراس نشان ځکه لګولی دی په منځ کې دا یې چې کله استعمالیږي نو د دې شکل به داسې چې لاندې باندې دوه ټکي وي لکه غلبیل زمونږ یو ټکی دی او میرا دا زمونږ دویم ټکی دی میرا چې چېرته داسې سارا غونته وي مونږ هغې ته وایو اوس که تاسو ګرانو کتونکو آواز محسوس کوئ بره آواز د ډبل ای و که دا یې مونږه غلبیل کې دا بل شان یې ولیکو څنګ په څنګ ټکي نو بیا دا غلبیل نه دی غلبیل دی ځکه چې د هغې آواز د ډبل ای دی او بیا که میره کې مونږ داسې ولیکو نو دا میره ده یا میره ده میره نه ده که تاسو وګورئ نو د دې آواز د ای په شان دی هغه آواز ای آواز او دا ای آواز دی دلته که په دغه کې مونږ لیکو په انتها کې نو دلته ما دوه یګانې داسې لیکلي دي چې په یو کې دا منځ کې هم راغلی ده او په بله کې انتها کې هم راغلی لکه بیلې بیلا د سیند په منځ کې چې کوم خشک ځای وي هغې ته وایي لکه دلته په پېښور کې جاله بیله ده او بله بیله ده نو بیلې د بیله جمع ده نو بیلې نو وګورئ دلته هم په اینډ کې په آخر کې د ای آواز راځي یا بیلې که مونږ بیلې لیکو نو بیا به یې داسې لیکو چې دلته به څنګ په څنګ ټکي وي دی بیلې کې هماغه د وایي آواز دی هغه ړومبی چې کوم دی نو کله کله دا آواز دغسې په منځ کې هم راځي په سټارټ کې هم داسې راتلی شي خو په منځ کې هم د یې ډېر پرامیننټ ډېر ښکاره آواز راتلی شي لکه دی مثال دی بیل یا بیلې څوک خلک ځینې لهجې زموږ د پښتنو لکه موږ یو ټکی وایو بیلتون نو هغې بیلتون وایي څوک دا بیله خبره ده نو هغې وایي دا بیله خبره ده نو دغسې هم کیسز پکې شته دا هغه لهجوي خبره ده اوس راځو د تانیث یې ته چې په هغه ټکو کې راځي چې دا هغه ټکي چې کوم دی په خپل ذات کې مؤنثي لکه مثلا دلته دا په ابتدا کې نه استعمالیږي په منځ کې هم دا یې نه استعمالیږي او په آخر کې چې کوم دی لکه دا یې استعمالیږي کرسی سپلی کړکی چیله وغیره وغیره د په دې وزن چې څومره آوازونه دي نو په هغې کې دا راځي او تاسو که وګورئ هغه آوازونه په خپل مزاج کې هغه ټکي ټول مؤنث دي لکه کرسی مؤنث ته نو دا کله کله داسې وي چې دا په جمع مؤنث کې هم راځي او په واحد مؤنث کې هم راځي لکه څنګه لکه جینۍ واحد مؤنث دی او جینکۍ دا جمع مؤنث دی کرسی پرته وه په دې کیس کې دا واحد مؤنث شو کرسی پرتې وې په دې کیس کې دا جمع مؤنث شو نو په دواړو ځایونو کې راځي نو دلته کې آواز که تاسو محسوس کوئ په آخر کې لکه که مونږ کرسی په انګریزۍ کې ولیکو KURSAY نو دا په آخر کې د ای وای غونته آواز اوږدی چې څنګه د دې د لکۍ وتې د آواز یې اوږدېږي څلورمه یې مونږ سره د امر ده د امر یې حکم چې پکې وي نو دا په ابتدا کې هم نه استعمالیږي د ټکي په منځ کې هم نه استعمالیږي دا په آخر کې استعمالیږي او احکام امر حکم چې چاته مونږ کوو لکه بخښنه غواړم لیکئ استاد شاګردانو ته وایي چې لیکئ املا ورته وایي یا سبق ورته وایي او ولیکئ دا هم مونږ ویلی شو نو دواړه احکامات دي دواړه اوامر دي نو داسې راشئ یا لاړ شئ یا کینئ یا پاسئ یا وسکئ یا مسکئ اوامر و نواهی یو امر داسې وي چې د هغې شکل د نهي هم وي چې دا داسې مه کوئ نو هلته هم دا استعمالیږي دا آواز چې کوم دی په آخر کې هماغسې د وایي غونته آواز راځي د دې هم نو په هر حال دا یې چې دا د امر نو ګرانو کتونکو دا د یېګانو ډېر مختصر غونتې بحث و دا ډېر بحث غواړي او دا د آواز نه به مونږ محسوسو چې کومه یې مونږه څنګه ولیکو په دې دوو یېګانو به خصوصي خبره وکړو یو مخصوصه یې او یو دا مجهوله یې زمونږ ډېر ملګري ډېر پښتانه رونه تر دې چې ډېر لیکونکي هم په دې یېګانو کې خطا کیږي لکه هغې سړی لیکل غواړي نو سړی مونږ داسې لیکو خو هغې ولیکي سړی دا یې ولیکي د هغې هغه آواز داسې دی چې څنګه د دې یو پرامیننټ آواز دی خپل لکه سړی لرګی یا چیلې نو یو چیلی ده چې هغه مونږ په دې یې لیکو او یو چیلی چې کوم نر دی هغه لیکو نو هغه واحد مذکر دی هغه په دې یې سره لیکلی کیږي اوس دا یې اکثر له ځینې سیمو کې دا یې او دا یې
د دې استعمال غلط کیږي. واحد مذکر خلق لیکي خو هلته ترې نه چې کوم دی هغې د مخصوصه یې راوړي او دا مخصوصه یې چې ده نو دا په جمع مؤنث کې زیاته استعمالیږي او هسې هم د دې استعمال په تانیث کې دی. داسې شاذ و نادر کیسونه به وي چې په هغې کې به دا چرته په مذکر کې راغلي زما ذهن کې خو نه راځي. هسې ما د یو ابهام په توګه وویل، ضروري نه ده ځکه چې د دې ټول کیسونه چې دي نو زیاتره هغه د دغه راځي د مؤنث راځي، خصوصا د انتها په حواله زه خبره کومه. نو دا د یېګانو مختصر غونتې بحث دی. دلته به زه یو مثال داسې ولیکم ګرانو کتونکو چې په یو مثال سره به 15 واړه یېګانې مونږ بیا لیکو. لکه مثلا دغه لومبی یې د معروفه مونږ ولیکو کړي. لکه مونږ مثلا چرته پروګرام لتلی یو او خوراک کوو ملګري دي او مونږ ورته وایو چې مونږ له 2 کړي ووایه یا 2 کړي راوړه. نو کړي دا جمع شوه، کړي د ډبل ای اواز به تاسو محسوس کړئ، ای اواز چې کوم دی. یا اوس بل ټکی دی کړي، یعنی لکه زمونږ زنانه کړی په لاس کوي. کړی یو کالی دی چې د سرو زرو نه هم جوړیږي او د سپینو زرو نه هم جوړیږي او زنانه چې کوم دی د زینت او نګار دپاره اچوي په لاسونو کوي. نو هغه کړي او کړی په دې اواز کې به تاسو فرق محسوسوئ. دا دریم دغه چې دی د تانیث یې لکه کړی. دا وضاحت مانه هیر شو خو زه بیا دلته وکړم ځینې پښتانه وروڼه مونږ خو پېښور کې وایو کړی یا سپلی یا کورسی. په ځینې علاقو کې دا اواز داسې وي کورسی، سپلی، کړی، چیلی. نو دغه اواز هم که راځي اواز به هماغی خو یې به دا لګي، هسې نه چې په مغالطه کې خلک د امر یې په هغې کې ونه لګوي. د یې شکل د دغې دپاره هم دا دی، هغه لهجوي خبره ده. کړی مونږ په پښتو کې رنګ ته وایو، کوم څیز چې رنګ وي ګول وي لکه د سنډا بار وي. زمونږ په کلو کې سنډا وي او په سنډا باندې خلک بارونه راوړي د ټانټو، د ګنو، د جوارو، د نور څه. نو د سنډا په دې بار کې د تړلو دپاره چې کومې رسۍ وي رسۍ دپاره کومې کړی مونږ جوړې کړي د لرګي نه جوړې شوي. اکثر له ځینې ځایونو کې به د اوسپنې هم وي خو اسانه خبره دا ده چې رنګ څه ته چې په انګریزۍ کې رنګ وایي د دایرې په شکل کې وي هغې ته پښتو کې کړی وایي. کړی ټیک شو جي. ښه دا بله یې د امر ده. نو په دې وزن کې به مونږ ولیکو چې وکړئ، لکه تاسو لیکل وکړئ یا راتلل وکړئ یا کار وکړئ. نو دا ګوره کړي، کړی، کړی، وکړئ په اواز کې فرق دی. اوس دا کړي ما ویلو چې دغه دی جمع مذکر دی. نو که د دې واحد مذکر مونږ لیکو نو هغه دی کړی. کړی کړی مطلب یو کړی او کړي مطلب 2 یا د 2 نه زیات په جمع کې. نو دا د یېګانو کیسه ده. د دې په حواله ځینې خلک دا وایي چې یاره دا یېګانو مسله ګرانه کړې ده. دلته تاسو وکته چې یېګانو مسله اسانه کړې ده خو لږ غونته دې ته د توجه ضرورت دی. ګرانه